وعلى آله وأصحابه والأئمة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسط سؤال عنه بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. فحدثنا وشيخنا وسيدنا حضرة مولانا مفتي جوهر شاه حفظه الله تعالى وأكرمكم في الدارين. قال حدثنا مفتي محمد فريد الزروبوي قال حدثنا حضرة مولانا نصر الدين الغرشتوي قال حدثنا قمر الدين الفنجابي قال حدثنا أحمد بن سهر الفوني عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن العارف بالله شيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس المنشاوي قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب عن الشيخ سراج الحسين المبارك عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهروي عن الشيخ عبد الرحمن بن مزفر الداودي عن الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بفيوزهم وعلومهم آمين. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. درس شريف هواي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام وشيوخ حضرات طلباء کرام فضلاء عظام اور ددی غټ اجتماع حاضرین مسلمانانو ورونو هر کال دلته
په دې ورځو شپو کې د حضرت اقدس مفتی استاد العلماء مولانا گوهر علی شاہ صاحب جی د مجتمع د مدرسې جامعه تعلیم القرآن والسنه د هغې د فضلاو دستاربندي کېږي او د خدای پاک کرم دی چې ډېر ګڼ تعداد کې هر کال طلبا د دې مدرسې نه فارغېږي. تاسو واورېدل چې د دورې حدیث سره سره د مختلفو تخصصاتو درسونه دام الحمدلله په دې مدرسه کې روان دي. دا د خدای فضل دی او د الله کرم دی او د الله احسان دی په دې ټول تګینه او په دې ټول علاقه باندې د جید علماء کرامو د شیوخو زیر نگرانۍ او د قابل استادانو او محدثینو او د علماو زیر پرستی او د هغوی زیر درس دغه طالبان یو کال یا څه کم و زیات تیر کړي او بیا یې دستاربندي شي. حضرت اقدس مفتی صاحب دې د مجتمع له الله پاک په هر میدان کې او په هر ځای کې خدای پاک هغه له یو حیثیت ورکړی او دا د هغې اخلاص دی. ګورئ دا دومره مدرسه په دومره لږ وخت کې دومره ګټه ترقي کول دا بغیر د اخلاص نه ممکنه نه ده. ما نه کله بعضې دوستان تپوس کوي ما مفتی صاحب ته یو خبره وکړم دا بخاري شریف وخت کم دی نو هغه طالبانو ډېرې اوږدې خبرې به پکې نه کوم ولې په هغې ډېر زیات وخت لګي او وخت ما نږدې دی د مانځه نو ما زه به ډېر مختلف مسایل مستنبطه او د راویانو حالات ځان له 2-3 ګنټې اخلي او موږ طالبانو ته کوو خپلو طالبانو ته و عامه جلسه کې مې اوس هغه سیسټم پرېښی دی. دلته مې یو کال څه خبرې کړې وې چې مدرسې سره جلسه وه بس مختصر به د دې باب او د حدیث متعلق یو څو خبرې وکړم. هغه خبرو شروع کو وخت هم پرې لګي او عوام دوستان به سټ ګرئ او یو به پاسي وایي به چې دا دې په کوم طرف لګیا دی. زموږ علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه زموږ استاد و هغه چې به کله تقریر کو زموږ باباجي به تقریر کو د جمعې مانځه کې 20 منټه به یې وکړو ساده پښتو کې به یې خبرې وکړې هغه به سختې خبرې نه کولې. شیخ حسن جان صاحب رحمه الله ساده پښتو کې به یې خبرې وکړې. افغاني صاحب خدای علم یو غر هغه به د هغه خپل علم په بنیاد لګیا و نو چې کله به هغه تقریر کو علما به راته د هغې به ناست و نو عوام به یو پاڅېدل وایي دا ملا خدای ته کمې راغلی دی کله د یورپ خبرې کوي او کله د امریکې خبرې کوي او کله وایي دا صغرا ده او کله وایي دا کبرا ده. دا صغرا د چا نوم دی او دا کبرا پکې د چا نوم دی. هغې باندې عوام به نه پوهېدل نور په علمي بیان. نو زه هم درته مختصر د دې باب او د حدیث ترجمه وکړم خو د هغې نه مخکې درته یو خبره کوم. بنیادي څیز د مدرسې د خدمت اخلاص دی او زه دې ته اخلاصین ویم. یو اخلاص د مدرسې د محتمم او د مدرسین او دویم اخلاص د عوامو دوستانو. دا دواړه اخلاصه چې یو ځای شي نو خدای پاک په هغې کې برکت اچوي. ما نه اکثر بعضې شاګردان تپوس کوي یاره مدرسه جوړه کړو که نه نو زه ورته الله که مقصد د دنیا ته رالېږلی دی هغه مقصد امت ته ورسوم. بلکل شروع وکړه د علماء دیوبندو سرخیل مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه د انار د بوټي لاندې شروع کړې وه. ورشئ وګورئ نن د هغې شاګردانو د شاګردانو شاګردان د دنیا یوازې پاکستان او هندوستان نه ګوټ ته خدای پاک رسول یې دی او نهرونه دی روان دي. دا سوچ به نه کوي الله به مدد کوي. اخلاص وي الله به مدد کوي. دا دین د خدای دی دا قرآن د الله دی. دومره مونږ د قرآن شریف او د سنت او د احادیثو په نشر اشاعت ته خوشحالېږو څومره چې الله خوشحالېږي. ما خو الله واسطه کوي پیغمبران یې راولېږل دا وسایط دي هغې له دلایل ورکړل د معجزاتو په شکل کې. علما یې راوستل اولیاء او نیکان هغې له دلایل ورکړل د کراماتو په شکل کې چې دا خلک ترې متاثر شي او دا دین خور شي.
الله چې څومره خوشحالېږي دومره موږ نه خوشحالېږو دین د الله دی نو کوشش وکړه محنت کوه باقي ته ګوره تماشا کوه الله به مدد کوي او سم مدد به انشاءالله الله خوان کوي ګوټ ته به رسوي مدینه منوره کې یو عالمو دې بابي عمر باندې چې سړی وردننه شي زوړ بابي عمر بابي عبدالمجید سره خوا کې هلته به یې درس کوه یو شیخ یاره زه هلته عموما ناست نو ما د هغه درس کې واورېده نو سړی ډېر معتدل انسان بعد انسان لږه سختي کوي بالخصوص زمونږ د احناف امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق یا د نور ائمو ډېر چې د امام صاحب نوم بیا رشته امام الائمه دی دا لفظ بیا استعمال کړه او د امام صاحب صفت پې کړه او شافعي صاحب ډېر ښه زبردست نو ما یو ځل ورته دوه شو هلته زموږ شاګردان دوستان چې په جامع کې تپوس مې وکړ مې هلکه دا مولوي صاحب خو زما ډېر خوښ شو ما ته ویل دا خو زموږ استاد دی د عقیدې استاد دی او ډېر پوه انسان دی او ډېر معتدل مزاج انسان دی نو هغه چې په ماښامه پورې درس وکړ ماسخوتنه پورې بیا به یې د مسایلو تپوسونه به د چا کوم جواب ورکړ بیا به ملاقات شو نو چې هر څه خلاص شو دوره له مور سره کېناستم نو ما ورسره خبرې شروع کړې خپل عربي چې کومه کتابي ده هغه ورسره شروع کړه دې په ما پوه شو دې ما ته وایي د پاکستان یم نو اردو یې شروع کړه میں حضرت آپ یہ اردو کہاں سیکھے ہیں مادے یہ اردو تو میں نے انڈیا میں سیکھے ہیں میں انڈیا کے لیے سر کو دیتا اردو دا کرے گا اردو تو میں نے دارالعلوم دیوبند میں سیکھی ہے ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند فاضل ہے برما یم زمانی کونو ته دلته په مدینه شریفه کې نیشنلټي میلاو شوې ده لومبې فاضل د دارالعلوم دیوبند دی بیا عالم جامعه کې مې دلته دا خپل ماجستر او پی ایچ ډي وغیره وکړو دلته استاد شو یاره چې دا خبرې کولې نو ما د سترګو نه داسې اوښکې روانې خوشحالۍ ده وجه ما وی الله نن دې د دیوبند بچې د رسول الله مبارک په جومات کې د هغه په خاوره کېنولې نن دې د دیوبند بچې د رسول الله مبارک په جومات کې د حضور پاک د حدیثو درس ته کېنولې الله څومره لوی برکت دې دیوبند له ورکړ جامعه دارالعلوم دیوبند له څومره لوی برکت مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه خلاص بیا د شیخ الهند اخلاص بیا د علماء اخلاص کوم دی تورسي اخلاص کې مولانا صدیق الرحمن صاحب دی سوچ او فکر باندې کې مدرسه به د خدای نورم ځلې که خیر انشاءالله جماعت باندې جوړېږي او دا قرضې مرضې به راځي دا به ختمېږي دا دوه نیمې مرلې څه شی دی مسلمانانو ته دوه نیمې مرلې به د څو وي دې که څلوېښتو لکو روپو ولې چې مرله ګرانه ده نن سبا هېڅ شی نه دی هېڅ شی نه دی اصل چیز اخلاص دی او چې اخلاص نه نو شاګردانو ته پام کوئ ګورې کې مدرسه جوړه نه کوي بیا به لارو کوڅو کې ګرځې ښکاری به ملاس کې نیولي او خلکو نه به چندې غواړي یو هغه چنده ده چې زموږ یې دلته غواړو دا رسول الله مبارک په بعضې موقعو کې غوښتې ده احادیثو نه ثابته ده د تبوک د جهاد لپاره مختله وکړي یو فقیر انسان راغلی دی هغه یې مختله هغه یو دروړې دی باقاعده بخاري کې راځي او یې دله پیسې راوړي مسافر نه یې مختله دین له یې مختله طالبانو د څوکۍ نه یې مختله چې دوی له راوړی خوراکونه دا هم د چندې یو شکل دی یو هغه چنده چې لارو کوڅو کې ښکاری ګرځې او په سوزکي باندې دی په موټر دی او په سوزکي دی نو سپیکر تړلی او چنده راوړی خدای مو دا ډېر ذلت د چندې نه دی خدای پاک مونږ تاسو په حفظ امان کې وساتي چېرته اخلاص دي پنځو مدرسه جوړه نه کې دغه کوڅو کې او بیا ګرځې یو پکې و د شیرګل علاقه کې زه پخوا چېرته روان وم او صاحب هغه به چغه یو ځای کې چغه علاقه کې کلي کې یو کلو په سترګو ړوند و سپي بچي به ټوله ځان له خوړه
وی خدای مبخه که نقدینی ده چرگ واگه روی میں دیتا فارمولا وی دکه دی نقد دیو خود سنی چرگ واگه و بیا ده وطنی چرگه گه خدا نه سوا ده گرد پا قیمت دا اگه انده را روانه دو و دری و دا خلق و منده را روان وغیره روی و دا ظالم بچه که دی کسین و دی دا خوب شکره لکه خیلی ونوم بيغشت خدايا فلانكي وانا دوان بيروي خدايا طول جنتنا وانا خدايا بيخو باسا بيتكر مولي سي خبره مونږ په لارو کوڅو کې شپې تیرو چې تا غلا ورکی مونږ سکه او جنتونه ته نه دی ګورې په دې تاسو پرې دا ټیک دا بعض مفسرین لیکلي دي نمونه ورته لیکلي دي جنت عدن او جنت المأوى او جنت الفردوس ثم مرجوح قول دروازه اتدی په حدیث ثابت ده جنتونه بشمیره نو اته جنت هغه په یواګه او په دواګه یو کې تاسو له غر کوم خوب ته دي سلولې دي موږ په هاي سکول په ګراوند کې شپې ودې تیرم کله مفتي سي مدرسې لنګر ته په پراتی دا په هغه کې بیا دا چاندې بیا روانو ما بیان وکړم ما کوڅه کې تاویدار اواز مول کوم پیدا خوريګه سپیکر باندې los speaker banco اگه واقع ته وما او خپل راوړل خواشي جمعه د خلکو نه اگه واقع او سکه په خپل دومره چاله کو په مړې لاس کې خو ودا سي چغې وای دا شاندې وا موږ نه غواړو که خیر ان شاء الله موږ به عزت چنده غواړو څنګه مفتي صاحب درته فرمایل موږ ځان له بل غواړو موږ خدای دې راکړو دې ځان خدای راکړو ډېر جامه خدای راکړو په الله ایمان دې موږ به خدای راکړي موږ چنده غواړو موږ چاله غواړو چنده رسول الله مبارک دې وارثانو له وطن دې پټکو والا له چنده غواړو دا چې رسول الله مبارک په مسلمان دې ناس دي دې بچو له وطن چې دا بچی نهار راته نشي دا وګي نشي اکثر تاسو ته خو زموږ پته نه لګي زموږ په لنګر کې اکثر سنی کنه باندې وه د شلوګان پکې پورټکۍ را پورټکۍ ما د طالبانو شکایت وکړو ویل دا لنګري ته ووایه ویل ته شلوګان او هغې هم پوستکې نه لرکوي ما لنګري راوغوښته لکه دا پوستکې خو د خدای ظالمه غوښه نشته ویل زه و لنګان سره د وردی پخوم باور دی کې راته نو مونږ په اکثر لوګان طالبان ډېري سره د وردی خورو د مارونو عجیبه خوند کوي چې تاسو په کور کې چرګان خورئ او تاسو په کور کې قورمې خورئ او د رسول الله مبارک د لنګر طالبان ساده تشه لوګان خورئ خوند کوي عجیب یو عام جومات دی یو هغه جومات دی چې کوم د مدرسې جومات دی عام جومات کې عام خلک مونځ کوي د مدرسې جومات کې د رسول الله مبارک وارثان مونځ کوي د مدرسې جومات کې د رسول الله مبارک د احادیثو درسونه کېږي د مدرسې جومات کې د صوفي یاد تازه کېږي عام جومات نه دی حضرت عثمان رضی الله عنه تاریخ وګورئ چې کله جومات جوړ کړ خلکو خبرې شروع کړې وړیا به ناشنا جومات مسجد نبوي جوړ کړ ستنې ولا سیب دا ایټلي نه راوړي دی ایټلي نه یو ستن یو د کاڼي ستن په اتیانو په کښتو کې یې راوړي تاریخ وګورئ او لرګی د برما نه ولا راوړو ساج ورته وایي په عربۍ کې ساګوان قیمتي د دیار نه قیمتي لرګی دی او منقوش کاڼي بهترین جومات خلکو خبرې شروع حضرت عثمان سوی رضی الله عنه په منبر کېناست وی ګوره واورئ وایي پخوا د حضور پاک زمانه کې د خلکو کورونه کچو نو په جومات کچو بدي نه لګېده اوس خلکو کورونه پاخه کړل د خدای کور به کچې پخوا میلمانه به رالل حضور پاک سره په خاورو کې کېناستل اوس میلمانه راځي په لارو کوڅو کې ګورې مسلمانانو ته ګوره کورونو ته د خدای کور ته ګوره وی واورئ مسلمانانو که تاسو وایئ چې په دې به د بیت المال پیسې لګېدلې وی په هغه ذات مې دې قسمي چې د عثمان روح د چا په لاس کې دی چې په دې ټولې پیسې ما خپلې ذاتي لګولې
جماعت بجوړیږي او د طالبانو دپاره د اصحاب الصفو یاد به پرې تازه کېږي او هغې دپاره به مسلمان چنده ورکړي ویل د تنګي مسلمان د تنګي خلق خو په دین هغه مین خلک دي چې ما ته معلوم دی د تنګي او د ګردونوا خلقو ایمان ما ته معلوم دی مفتي صاحب محترم تشریف فرما دی دا ما ورته وویل چې به کله یو ځای تقریر او دا سیاسي جلسو له به ډېر زیات او باید خواران به کښېني خپل درس سره کار د علم درکړی دی بس درسونو ته یې توجه وکړه کوه خو د درس نه بغیر وروستو ټایم کې په جلسو پسې مخامخ ناست دا وګوره څومره برکات حاصل شو زما وروڼو د تنګي خلکو ستاسو هر جومات کې د قرآن درس دی د تنګي خلکو ستاسو په دویم جومات او دریم کې د قرآن درسونه روان دي تنګي خلکو تاسو نه خدای داسې مدرسه درکړه چې هغه نن په دنیا کې ځلېدلې مدرسه ده او هغې جومات به جوړېږي او تنګي خلک به هغې کې امداد نه کوي سوال نه پیدا کېږي او د طالبانو کوټې به جوړېږي او هغې کې به طالبان امداد نه کوي او مدرسه به قرضداري مفتي صاحب یا د مولانا صدیق الرحمن صاحب یا د دې نورو محدثینو ذاتي کور نه دی دا د الله سبا به دوی وي یا بني او دا مدرسه به روانې که خیر وي انشاءالله وایې دا به څه کوو دې سره ورکوئ پیسې دې مدرسې او که نه ورکوئ که نه ورکوئ زه به په چارسده کې په تورندو کې غواړم خو دا به ویم چې تنګیوالو نه ورکوئ هغه چندې به نه کوو تاسو به جوړوئ د خدای کور د مدرسې جومات به څوک جوړوي لاس اوچت کړئ ذوق سره انشاءالله وایئ طالبان الله تعالی کمرې به څوک جوړوي زړه اخلاص مدرسه به قرضئ پرېږدئ دا علما درته درسونه کوي او مدرسه به تاسو جوړوئ او دا به کوشش کوئ چې ښه پراخه شي دا مدرسه چې آینده دپاره بیا جلسه کېږي چې دا جلسو په هغه مدرسه کې دننه کېږي که خیر انشاءالله نو زه دا ختم کوم تاسو ته وي مختصرا تاسو ټولو نه دا مطالبه کوم چې څوک به داسې سوچیا او د زړه نه صاف او د اخلاص مسلمان وي چې هغه یو اعلان وکړي او وایي چې زه دومره تعاون کوم ماشاءالله الله دې خوشحاله کړه خو لږ یو ګوټې باره تلل پکار جی شته کسان چې دا ولیکي دا مسلمانان اوس ګوره ورته چې الرحمن صاحب اوس یې راټینګ کړه او لیکل شروع کړه بیا بخاري وایو دعا به ورته کوم انشاءالله د بخاري د ختم د په سلګونو طالبان دعا به ورته کوي یو لاک روپۍ ولیکه دقسې ډېرو دپاره نه غواړم جی څوک حاجي صاحب څه وایي 1 लाख रुपए तो अकीरगुल हाजी साहब अब्बास माशाअल्लाह हाजी साहब तसदीद तवेद अली का दाऊरी के पकारास के जी हजरत 5 लाख रुपए अब्दुर्रहमान अजीउली का दरा अब्दुर्रहमान अजी साहब उली का दरे 5 लाख माशाअल्लाह गोरे जी दोस्ती करने की मुसलमान दी ये अल्लाह गैरती रो देखिए हालत हमेशा काका जज़ाकल्लाह खुशाला जज़ाकल्लाह दामरे मुखलिस मर गए देखा के जज़ाकल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अना अग़यरु मिनकुम वल्लाहु अग़यरु मिन्नी विस्तासो के गैरती अल्लाह ज़मान गैरती विस्तासो न तपोस को अल्लाह गैरती रचा बदल प्रीति वो के खुदा दर दली पर सोचल लगे अल्लाह दर कई खैर इंशाअल्लाह खुलियत दली पैगंबर मुबारक द वारिसानों का द हदीस द खिदमत नियतों का शब से नूर सो का सीधा मेरा जी 50,000 सीधा मेरा जी से 50,000 शाबाश अल्लाह ने कबूल की ये जी हजरत हाजी गनी 1 लाख गनी गनी हाजी से 1 लाख रुपए शाबाश है ये हाँ
आगे रोली करे पे खुदा बजानत के रखे के हां बड़ा आवाज नोमला खुशाल आवाज दे रही गरीब पढ़ के ना टिके आगे जी हजरत शाबाशी शाबाशी शाता शाता गोरा हाजी गुल मोहम्मद से 1,20,000 की किसे 1,00,000 1,00,000 हो जिसे हो माशाअल्लाह ने कबूल किया जिसे पेजनो आगल कहा मरगिर सवई एवढा 1,00,000 पूरी का नो में लिखा ये हाजी गुल मोहम्मद से सोना मियां बहरुर रहमान से 2 लाख कुल के 1,00,000 रहमान मियां बहरुरहमान से ओ अजी से बुजुर्ग कनेवर सरदार दे सेबा सो 2 लाख माशाअल्लाह हाजी मोहम्मद नबी से 1,00,000 दक्का से दोरे इखलासना उके अल्लाह सर सौदा उके रसूलुल्लाह मुबारक दे वारिसान सर सौदा म्याश पसे राके लादी मंदिर के सबाद पसे मुंगर रवानी जी 50,000 सो का अदील गुलाबाद अल्लाह ने कबूल अल्लाह ने वलवस की जी शाबाश शाबाश स्टेज बांध जे कम दोस्तान ना सी जमा को शात करी वो दी तम जमा पूरा बयान स्टेज बांध जे कम मरगरी ना सेवा लुके बराला का तो रोड पे जन्म नमूना वा मुसवाल यो लाख उस्ताद जूली का वो उस्ताद जूली का दबा बड़े खुशकिस्मत है गोरा बच्चे हां जी जमाल 30,000 जमाल 30,000 जमाल माशाअल्लाह अल्लाह ने कबूल की कम से अल्लाह का पता वो सर लिखे